بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته چې راځو ډیزاین نیو پای ته ورسول سری نن لرو لیاوټ کې اول لرو مارجن راسم مثال کنه وکم مارجن د تاسو مه هم ولیدي په پیج په پرینټ سټاپ کې سری د پرینټ تنظیمات اوس نو دلته د مارجن څومره ساعت تاسو وړي چې راځي ورته هم لاس کاستم دا په دا ډول دی روز تغییر نه بکشه راغلی صحیح شو دا ډول نیرو هغه نری دی یعنې لږ ساحه نیسي بیا وګورئ بیا خط لیکنه په صفحې کې ډېره ځایږي که مارجن ساحه ورته کم او که ډېر زیاته وي دا موډریټ دی میانه وایي ډېر پراخه دی میرر ډېر خپله دغه شکل دی دا پراخه دی بیا خط هم ډېر راځي صحیح په صفحې کې بیا دومره نه ځایږي دا ځایونه او که نورو یا نورمال حالت غواړي نورمال حالت یې بل لرو اورینټیشن د دغه صفحې ډول اړول دلته چې کله کلیک وکړئ اوس معلومات چې دی په افق ډول په موږ ډول غواړم په افق ډول نو راوځي لینډسکیپ انتخاب او اوس معلومات په کوم ډول راځي په افق ډول به راځي صحیح شو په افق تغییر نه راځي ګوره هغه نه صفحې مخکې دغسې اوس بیا صفحه صرف ورته واړوم که داسې حالت نه وي بیا پروټیټ انتخاب کړئ بل لرو سایز د یو ورق ته کوم ډول انتخاب ده تاسو چې کله مثلا نسخه لیکئ هم که څه هم په شاپ ډیزاین شي ځینې وخت موږ دغه څخه هم کار اخلو یا نسخه یا مثلا کتاب کوار یا بل شی هغه دپاره باید تاسو مخکې صفحه جوړه کړئ انتخاب یې کړئ سایز یا مثلا شوکای د هغه دپاره باید تریپ ورکړئ انتخاب نو باید تاسو مخکې انتخاب کړئ که اوس راسئ وروسته تغییر وکړئ بیا هغه سټایل وشیان تغییر کړئ یعنې خرابېږي که زه اوس راسم متري انتخاب کړم په متري کې بیا خط ډېر ځایږي نه وګورئ بیخي څو صفحې شو بیخي 3 صفحې شو مخکې ډېر نو مخکې هم نو وګورئ 4 صفحې شو بیخي هلته تر اوسه تغییر نه دی راغلی نو دا په دې تغییر کې تاسو مخکې دلته راځئ سایز مې انتخابوئ وروسته بیا خپل ډیزاین جوړوئ پایپ خو دا کوچني ورقې دی او پور چې عادي ورق چې موږ کاروو بل لرو کالم د کالم په واسطه بیا کولی شي دا ورقه په 2 برخو وویشي مثلا ته لغاتونه لیکې د هغه دپاره یو لغات دلته ولیکي دلته یې معنا ولیکې بل لغات دلته ولیکي دلته یې معنا ولیکې د هغه دپاره هم کولی شي یا غواړې چې پر 2 برخو باندې وویشي دلته کلیک وکړه ټو کالم انتخاب اوس پر 2 کالمونه وویشل څه کنه که راسي هر څو کالمونه چې مې غوښتل 3 کالم لیفټ کالم لیفټ چپه طرف ته کوچنی کالم درکړي یو خواته غټ او که دلته کلیک وکړې راسته خواته کالم درکړي صحیح دی که غواړې چې خپل په خټه جوړ کړې مور کالمز ته به راسي دغه ډولونه دي چې اوس وویل صحیح اوس راځم ټو انتخابوم کولی شئ سایز لږ ته ډېر هم کړئ 3 4 6 کالم راته راکړه اوکې راکړه که نه راکړه بل کالمز ته راځو ورته هم څنګه وکړه رایټ ټو لیفټ دا کالمونه چې تاسو انتخاب کړي مثلا زه راغلم 3 کالم انتخاب کړم دا کالمونه غواړئ چې دې خواته راواړئ چپه څخه راسته تاسو چپه ته اړوئ ونیسته اوکې دې خواته راغله که بېرته ایسته کړئ دا کالمونه هاخواته کالمز صحیح شو کالمز ته به راسئ مور کالمز بل لاین بټوین د چې اوس په منځ کې لیکه نه لري ساده فاصله ورته هم دلته یو لیک ورته ورکړه نو بیا به راسئ لاین بټوین به انتخاب کړئ صحیح شو یا په دې شکل ګور دا ټول صفات راځي لاین بټوین منځ کې لیکه او بل لرو ویډت اینډ سپیسینګ دوی ترمنځ فاصله چې ده او دا څنګه ده اوس موږ 3 ډوله کالمونه 2 مساوي ده یو دانه چې دی ورڅخه جلا ده که زه راسم 2 دانې انتخاب کړم دا مساوي دي ګوره ایکوال کالم وي دا دواړه یو رقم که غواړې چې خپل اوس که زه د دې اندازه ډېر کړم خو دواړه یو شکل راځي نه ګوره دواړه اندازه یو ډول ده څونه فاصله ورکړې فاصله هم ورکولی شي تر منځ یې وینېستی دا یې فاصله ده زه دا ورکړې کوم اوس 2 کالمونو سره دومره فاصله ده د دوی پراخوالي سره مساوي دي که چېرې هر یو ته غواړې چې جلا جلا فاصله ورکړي او جلا اندازه ورکړئ بیا به ایکوال ویډت ایسته کړئ اوس راځم ګوره دا یو کالم کوچنی کېږي او بل غټېږي ځکه داسې نه کېږي چې دواړه کالمونه غټ شي یو به حتما کوچنی یو بل به غټ شي او فاصله دا به اوس په منځ کې دومره فاصله لري زه به یې اوکې کړم وینېستې فاصله کمه ده فاصله زیاته وي راپسې مور کالمز دلته سپیسینګ ورته زیات کړئ مثلا 1 انچ تاسو ته معلوم شي هر څومره فاصله چې کالمز مور کالمز apply to all document
دغه چې تاسې جلا کړئ کالمونه دا ټول ډاکومنټ راځي که فارورډ یعنې چې مخ ته اوس دلته کلیک کوم ورته هم دا کار چې راځي دې څخه وروسته چې هغو ته دې راسي هغو څخه دلته راسه مور کالمز this point forward وینئ یا د شاید نه پکښې مخ ته چې کوم دغه دی هغه راته start new column نوی کلمات راکړه اوس پکې وینئ اوس موږ مخکې هم دا ډول انتخاب کړی راوځو زه کلیک وکړم مور کالمز په دې کې به څه هم انتخاب کړی ده ټول ډاکومنټ اوس به دلته به دا ایستو سلیکشن به ایسته کړي داسې مور کالمز دلته به راسي this point forward ګورئ که ساحه انتخاب کړي بیا سیکشن راځي دا ساحه بیا یوازې هغه په کالمونو باندې ویشي که ټول ډاکومنټ انتخاب کړي ټول ډاکومنټ پکښې حساب دی او که this point forward مخته چې راځي هغه کالمونو باندې ویشي موږ ته هغه کالمونه یې ورکړم که اندازه یې اوس وګورئ دې څخه وروسته دا هو کالمونه اندازه یې ورکړم اوس مګر هغه خوا ته چې دی هغه هغه موږ چې مخکې جوړ کړی په هغه اندازه دا کالم زه بل لرو بریکس بریک کې اول لرو پیج صفحه mark the point at which one page ends and the next page begins دا ساست هغه ساحه شي چې چیرې صفحه خلاصېږي یعنې صفحه خلاصېږي بل صفحه حتما شروع کېږي یو صفحه خلاصه بله شروع کېږي نو هغه ځای ته ایستل شي دلته به کلیک وکړئ پیج باندې به کلیک وکړئ هغه وایي دا ساحه دا صفحه وینئ په دغه ځای کې لږ فاصله لري که دا فاصله نه غواړئ نو بیا بلته دوه واره کلیک وکړئ چې کلیک مو وکړئ اوس فاصله شته نشته هر چې کله تاسې څپې اړئ په دا منځ کې فاصله نه لري کولی شئ بېرته دلته دوه واره کلیک وکړئ فاصله راځي بل بریکس کې لرو کالم دا څه کار کوي ګورئ تاسې چې کله زه دلته راځم دا دغه لیکنه به ایسته کړم اوس راځم په دې کالم کې لیکنه کوم یو پاراګراف لیکنه مو وکړم دا به دلته وګورو په دوو کالمونو باندې وویشو اوس دا بل کالم زه راتللی سم ګور دې کالم ته نه سم راتللی زه غواړم چې د هغه لیکنې دلیل راشي بس نور لیکنې چې کوم هغه په دا بل کالم کې راشي بیا بل ته راسئ لیاوټ منیو او بریکس په دې کې به کالم باندې کلیک وکړئ ګوره بل کالم ته واوښته موږ لیکنه انتخاب کړې به د لیکنې په پای کې به ودرېږي دلته به انټر ووایو بیا نه ځي زه به صرف 3 ولیکم ګورئ دا به هلته اوړي که دې خوا دواس بیا شی نه بیا یوازې دغسې کرسر او زه دلته راځم کالم لسه هغه بل کالم ته ولاړ بل بریکس کې لرو text wrapping split text around object on web page such as caption text from body text دا که تاسې کاروئ لکه موږ چې د شیپ لپاره کاروو چې کله یو شیپ راوړو د هغه لپاره مراب ډول انتخاب چې خط شاخور باندې راوځي دا کار کوي څه په ویب کې ګورئ on web page په ویب پیجو کې سره کوم راسي خط ور باندې راوګرځي په شیپ باندې که نه راوګرځي د هغه لپاره انتخاب بل بریکس کې لرو next page بله صفحه راته ورشي وایي دا تراسي بیا کلیک باندې وکړئ نیکسټ پیج ګور دا څه کېږي صفحه هم تاسې شئ خو سیکشن هم جلا کوي اوس دلته کلیک وکړو ګور هغه اول سیکشن دا سیکشن 2 سیکشن هم جلا کوي بل صفحې ته ځي او بل لیاوټ بریکس بل لرو کنټینیوز کنټینیوز د لارې هم کولی شئ چې څه وکړئ سیکشن جلا کړئ دا څه کار کوي insert a section break and start the new section on the next page تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نوې صفحه شروع کېږي په هغه ځای کې چې کېږي سیکشن جلا کېږي او کنټینیوز که چېرې تاسو صفحه انتخاب کړې ګورئ insert a section break and start the new section on the same page دا په هغه صفحه کې راځي او دا صفحه باندې زه ولاړ یم دا لیکنه به ایسته کړم وان کالم به انتخاب کړم راوستم لیکنه به وکړم اوس که تاسو دلته مثلا په دا اول صفحه کې زه کلیک کوم راتلونکي صفحې کې سیکشن جلا کړئ بیا بل ته راسئ نیکسټ پیج اوس وګورئ سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن جلا شو که تاسو داسې نه غواړئ مثلا زه راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم دلته په دا ځای سیکشن جلا شو اوس که دلته راسم نیکسټ پیج انتخاب په بل صفحې کې سیکشن جلا کېږي که غواړئ چې په دغه ځای باندې سیکشن جلا شي بیا به دلته کلیک وکړئ لیاوټ بریکس دې کې به کنټینیوز انتخاب اوس دلته ګور سیکشن 2 څه کنه شو دلته راسم سیکشن 3 صحیح شو په دې کې سیکشن جلا کېږي سیکشن وخت تاسو پیژ مخکې مو ولیدل نه د نمبر لپاره کوي بل لرو A1 پیج دا به څه کوي په جوت سبق سیکشن تاسو جلا کوي او اوټ پیج په تاک سبق سیکشن جلا کوي ګور سره اعظم په تاک سبق دا به ځای پلای څه کوم سیکشن اوس براسو
ګوره اول صفحه تاک ده، بیا دوم صفحه جوب ده، درېیم صفحه تاک داسې راځي. اوس ورته هم په دې ځای باندې زه کلیک کوم په اول صفحه کې هم په راتلونکي چې جب صفحه راځي په هغه ځای باندې سیکشن جلا کړه. نو بیا به راسي لیاوټ بریکس کالم نه بریکس ته به راسي A1 پیج. اوس وګورئ سیکشن جلا شو که نه شو؟ هغه اوله صفحه په دومره صفحه کې سیکشن جلا ځکه دا جب صفحه ده. که په تاک صفحه باندې غواړئ سیکشن جلا کړئ زه کنټرول زیډ وم، اوس بیرته سیکشن ځای شو. صحیح دی. اوس په درېیمه صفحه کې په تاک صفحه کې غواړم سیکشن جلا کړم، لیاوټ ته به راسئ بریکس دې کې به اوټ پیج یا هم دلته جلا شو. خیر خو څه کېږي دلته په درېیمه صفحه کې جلا کېږي. اول صفحه کې تاسې ولاړ شئ، درېیمه صفحه چې تاک صفحه یې. بل ډیزاین لیاوټ د هغه څخه وروسته لرو لاین نمبرز. دا به د لیک لپاره نمبرونه ورکول. ته غواړې چې دا لیک ته نمبر ورکړې چې څو لیکې جوړ شي. کنټرول یې ووایه یا هغه ساحه چې تاسې انتخابوئ بیا هغه ساحه دې یوازې راسي. لاینز نمبر باندې به کلیک وکړئ، کنټینیوز به انتخاب کړئ. اوس به ټول لیک ته شمېره راسي. هر څومره لیکنه چې تاسې کړې تر پایه پورې ګوره 319 لیکي. صحیح دی. دا یو ډول دی د لاین نمبر. بل کلیک کو ریسټارټ ایچ پیج. په هره صفحه کې دا نمبر د سره دلته به کلیک وکړئ. دا لکه تاسې لیست لیکئ. صحیح دی. لیست لپاره هم استفاده کولی شئ. بیا په هر صفحه کې د سره کېږي. اوس وګوره تر اته نه دېرش پورې راغلی، په بله صفحه کې بېرته یو څخه شروع. دا په هر صفحه کې د سره کېږي. بل لاین نمبر سره ریسټارټ ایچ سیکشن. په هر سیکشن کې د سره که اوس که زه راسم دا برخه انتخاب کړم شاید موږ سیکشن ونه لرو. سیکشن شته اوس؟ نشته. زه راځم په دې ځای باندې سیکشن جلا کوم، په بله صفحه کې بیا څه وشي په دغه باندې به شروع د یو څخه به شروع شي. وینئ هر ځای سیکشن جلا شي په ځان د یو څخه شروع کړي. لاین نمبرز. بل لرو سپریس پر کرنټ پاراګراف. دا خبر تاسې مخکې هم ویلې ده. صحیح دی. اوس راځم دا غواړم دا پاراګراف دا مربوط کړم. صحیح دی. نو څنګه وکړم دې څخه نمبر ایست کړم، بیا به راسي سپریس پر کرنټ پاراګراف نمبر ایست نیست کړي که نه دا د درېیمې لیکې مربوط دې ته وایي. که دا دوه پاراګرافونه غواړئ دواړه انتخاب بیا راسي سپریس پر کرنټ پاراګراف. صحیح شو. د دوه اړخ څخه لیست شو. کوم نوښت یې بیرته انتخابوئ. لاین نمبرینګ اپشن. دا هغه اپشن دی ګورئ سیکشن سټارټ چیرې شروع شي. دا اوس تاسې ته وویل خبر دی بیرته او سیکشن ډایرکشن په کوم ډول دی چې پس ښه رسته که رسته څخه چپه هیډر اینډ فوټر. دا تاسې مخکې ویلي ګوره فرست پیج اول A1 جب تو تاک صفحې څومره فاصله ولري، الاینمنټ یې په کوم ډول. صحیح دی. پر یو چیرې سیکشن جلا شي دا تغیرات څومره تمرین بیرته هغه خبرې دي. او بل لرو د هغه څخه وروسته هایفینیشن. هایفینیشن زه راځم دلته یو لغات لیکم په دې ځای کې. دا به ایسته مثلا زه لیکمه بیکګراوند. در بک به ایسته کوم فاصله ورکړم. ونیسته بیکګراوند چې کله زه لیکم دا یو څه لغات خط ځایږي خو دا څه کېږي ټول راښکته کوي. که غواړئ چې هغه زه ورته وایم چې دا لغات هلته ځایږي هغه هلته کېږي چې نه ځای دی هغه لاندې کړي. دې لپاره بیا موږ څه څخه کار اخلو د ایمپلیمنټیشن څخه. دلته به راسي اټومیټیک به انتخاب کړي. اوس وګوره هغه بک هلته ځایږي هغه کلمه هغه ګراوند یې لاندې راځي. دغه د آیفن علامه وینئ دا مطلب دا چې دا لغات جاري دي یعنې جریان لري. صحیح دی. لاندې راغلي دا نور چې دلته نه ځای دی هغه لاندې راغلي. که منوال غواړئ منوال بیا ستاسې په خوښه لاسي ته غواړئ. زه اوس منوال کلیک کوم. اوس هایفینیشن نشته. صحیح دی. یعنې داسې لغاتونه نشته چې هغه داسې راسي. ټول مخکې داسې راغلي چې نه ځایږي هغه لاندې راځي، چې ځایږي هغه هلته راځي. اوس دلته زه کلیک کوم ورته هم دا منوال که دی ستاسې پوښتنه کوي وایي د هغه بیکګراوند لغات چې دی دا د بک او ګراوند په منځ کې دا بک هلته څه راځي ګراوند یې لاندې راځي. دا موږ هایفینیټ کړو که نه تاسې ویل چې و دا به یې پکچر وګورئ بل وخت تاسې سره پکچر وایي داسې راځي ورته وکړي ټول وخت هر ځای چې هایفینیټ کېږي تاسې ته ښایي. تاسې بیا کوم نه غوښتئ نو کوم غوښتئ یاست او اټومیټیک یې داسې دی چې خپله ټول هایفینیټ کوي. بیا تاسې څخه پوښتنه عنوان بیخي ولرم